بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلیم پر تن وي. مرګلو تیر وخت موږ د خوراکي موادو په هکله خبرې کړې وې چې څنګه خوراک البته تنظیمیږي یا ډیش یا فود هغه څنګه مثلا مختلف کیفیتونه او نوعیت د غذا په هغې مو په جزئیات خبرې کړې وې. هغه څه چې لازم و هغه باندې مو خبرې وکړې. نن د یو مختلفې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یم. نن به انشاءالله د فیملی یا د فامیل یا د کورنۍ په باره کې خبرې کوو. د کورنۍ د تشکیل په هکله، د کورنۍ د غړو یا د اعضاو په هکله به خبرې کوو چې دا هم ډېر اساسي رول لري. یو څوک چې چا سره مخامخ کیږي نو د شناخت د اولني ابتدایي پوښتنو د خپل ځان په هکله، د نوم او د کوم ځای نه یې، مثلا what's your name, where are you from، نو دې نه شاید ممکن وروستنۍ پوښتنه د هغه وي چې are you married، یعنې واده دې کړی دی. مثلا که ووایي چې واده دې کړی نو بیا وایي دویمه پوښتنه به طبعا دا وي چې how many kids do you have، یعنې څومره اولادونه لري. که اولادونه ورته ووایي چې مثلا شپږ یا درې یا دوه، نو طبعا بعدي پوښتنه به دا وي چې مثلا الکان دي که جنکیان are the boys or girls، نو ته یا مثلا how many sons and how many daughters، نو ته به بیا هغه ورته لکه دغسې. نو دا هغه ضروري موارد دي چې باید په دې باندې خبرې وشي او په دې باندې تاسې پوه شئ چې یعنی د کورنۍ په تشکیلاتو کې چې مثلا یا د کورنۍ غړي چې مثلا ورور او خور او مور او پلار او یا لمسي او تره زمن ترور زمن، دغه ټولو مواردو باندې باید تاسې پوه وئ چې په انګلیسي کې څنګه ویلی شي او د کورنۍ په هکله، د کورنۍ د تشکیلاتو په هکله باید په انګلیسي کې څنګه خبرې وشي. نو دا ډېر اړین دي. نو بیا د دغې موضوع د اهمیت پر اساس باندې نن زما موضوع البته په کورنۍ تشکیلاتو راڅرخي. نو مرګلو په دې اړه زه در حالې کې چې ډېر دغه کورني د غړو په مواردو کې دغه ابتدایي خو صحیح دی، خو ډېر دغه پورته بیا لکه د خسر او خواښې نه پوهېږم او اوښکین او مثلا داسې پورته مواردو کې زه خپل هم ډېر دغه کورنۍ په پښتو کې حتی ستونزې لرمه. نو دې دپاره بیا عربي ډېره مکمله ژبه دی او عربي ډېر چون قرآن کې د میراث موضوعات دي او هغه ډېر دقیق دي او د میراث په موارد چې کوم آیتونه دي هغه ډېر په جزئیاتو راغلي دي. نو عربي دې دپاره ډېره مکمله ژبه دی. په پښتو کې ځینې نیمګړتیاوې شته په دري او نورو ژبو کې، خو عربي کې ډېر بیا مکمل وي. ځکه چې موږ که نیکه وایو نیکه، نو هم د مور پلار ته وایو، هم د پلار پلار ته نیکه وایو. نو یا مثلا موږ یا مثلا داسې په انګلیسي کې هم اړوند ستونزې شته. یا که مثلا په انګلیسي کې موږ انکل وایو، انکل هم ماما ته وایي هم تره ته وایي. یا مثلا که موږ کزن وایو، کزن مثلا هم تره زوی ته وایي، هم د ماما زوی ته وایي، هم د ترور زوی ته وایي. نو دغسې ستونزې شته. خو مقصد په هر صورت مقصد هغه موارد چې په انګلیسي کې ضرور دی چې باید د کورنۍ تشکیلاتو په هکله زده شي او پرې خبرې وشي. نن به په هغې باندې خبرې کوو. او تنها صاحب مننه، زه ښه یم، ستاسو صحت او روغتیا غواړم. نن مرګلو زه تختې ته کم راړم انشاءالله په دغه کورنۍ تشکیلاتو باندې به خبرې کوو. بیا که څه پوښتنې وي زه په خدمت کې یم. او خیبر ګرانه مننه. وعلیکم السلام، علامه خوشحاله را عزتمن حاجي صاحب ګل اصغر، وعلیکم السلام. او تا سترګې ښکلې دي ګل اصغره چې همیشه فکر کوم زه ښکلی درته معلومېږم. نړۍ مننه. او ټولو مرګلو سلامونو ته وعلیکم السلام. زه د تختې ته کم راړم انشاءالله نوره باقي خبرې به د تختې تر شا کوو که ښه یا د کمرې تر شا البته. احمد جان احمدي صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نړۍ مننه. ښه خدای دې وکړي چې تخته انشاءالله تنظیم وي. پوه شي په دې. ښه فکر کوم چې تخته به صفا وي، نور به کومه ستونزه نه وي. ښه مرګلو نن د اکتوبر یا د 10مې میاشتې 14 تاریخ دی. ښه تاسو مې انتظار یم محمد ګرانه مننه. Today is October 16th 2019. Today we will talk about family structure or family makeup. نن به د فامیل د میکاپ یا سټرکچر یا د جوړښت او ساختمان په باره کې خبرې کوو چې کورنۍ
هغې د کورنۍ د غړو په باره کې به نن انشاءالله خبرې کوو. اول به زه ولیکم چې فیملی یعنی کورنۍ موږ په دری کې چې فامیل ورته ویل کېږي نو فیملی موږ تاسو ورته کورنۍ وایو په پښتو کې کورنۍ البته مرګلو ځینې د کورنۍ غړي ځینې زیات لري او ځینې کم لري. د کورنۍ نو دې ته کله چې کورنۍ غړي کم وي نو هغه ته سمال فیملی وایي او کله چې د کورنۍ غړي زیات وي هغه ته بیگ فیملی وایي یعنی کوچنۍ کورنۍ یا غټه کورنۍ. مثلا ځینې وخت داسې وي چې ځینو هیوادونو کې ډیر بیگ فیملی وي لکه افغانستان کې اکثره بیگ فیملیز وي یعنی کورنۍ ډیرې غټې وي یعنی د کورنۍ غړي ډیر وي یعنی تقریبا هر یو کس چې وګوري تقریبا 5 ورونه 6 خویندې یا 7 ورونه 7 خویندې یا 8 ورونه 4 خویندې یعنی تقریبا د یو دغسې اولادونه هلته زیات وي. مثلا په نورو غربي هیوادونو کې یا مثلا په امریکا کې په اصطلاح دلته بیا اولادونه یا یو یا دوه پورته نه وي دغسې ډېر محدودې کورنۍ که چېرته وي 3 ولري هغې ته بیگ فیملی وایي چې څوک ورته چې I have 3 kids د 3 اولادونه واو you have a big family. نو افغانستان کې I have 16 kids, I have 12 kids, I have 13 kids. نو دا ټول بیگ فیملیز کې راځي. بیا هم تعبیر فرق کوي که افغانستان کې چاته ووایي چې مثلا یو سپینګیری سړی ووایي چې 6 اولادونه لرمه نو ممکن دومره څوک ورته ونایي ښه دا خو کوچنی کورنۍ دی. خو که ته امریکې کې چاته ووایي چې زه 6 اولادونه لرمه واو you have a big family you came from a big family. نو مثلا دغسې نو فرق کوي. البته هغه سیمې ته هغه هیواد ته چې تاسو یا څوک پکې ژوند کوي په هر صورت خو فیملی سمال کوچنۍ کورنۍ او بیگ غټه کورنۍ. نو تاسو ویلی چې سمال فیملی I came from a small family زه د کوچنۍ کورنۍ نه یم I have 1 brother and 1 sister مثلا دغسې. نو اصلا ما درته وویل چې کورنۍ هم غټه کیدی شي هم کوچنۍ کیدی شي چې دې باندې پوهیږئ چې کوچنۍ البته کوچنۍ یا وړوکی کورنۍ او غټه نو غټ یا غټه. اوس به راشم مرګلو دې ته چې اوله پوښتنه چې تاسو نه کیږي د فامیل په باره کې هغه به دا وي چې how many people do you have in your family? Yeah, how many people are there in your family? How many people are there in your family or how many people do you have in your family? دا دواړه پوښتنې دغسې طریقې سره تاسې کوی شئ. خو زه به دومره ووایم مرګرو چې مثلا موږ ویلی دي چې how many منه څومره how many څومره د شمیرېدونکو نومه how many people څومره مثلا دلته تقریبا د people منه how many members are there in your family. The people یعنی څومره کسان څومره غړي دلته people د members په نامه راځي. how many people do you have تیلري in your family په خپله in your family د ستا په کورنۍ کې. نو تاسې داسې هم کولی شئ in your family. How many people do you have in your family or how many people are there? نو تاسې کولی شئ چې دې په ځای are there ځکه people جمع دی د جمع سره are راځي. how many people are there in your family or how many people do you have in your family? نو تاسې دغه دواړه کولی شئ. که چېرته دې ته ځواب ورکوئ I have 16 people in my family. Yeah, there are 16 people in my family. نو تاسې دواړه چې کوم ته ځواب ورکوئ دا مثلا سوال شو question او answer یا ځواب چې ورکوئ که دې ته I have دلته به نمبر واچوئ I have 3 people in my family دا او کته یا دویم ته ځواب ورکوي چې how many people are there in your family نو بیا به وایي چې there are نو داسې بیا به که د دویم ته there are
نور people in my family. I have, yeah, there are. مثلا زه تا نه پوښتنه کوم how many people are there in your family? There are 16 people in my family. Yeah, how many people do you have in your family? I have 16 people in my family. خو مرګلو اصول اصلا دا غسې دي چې فامیل مکمل فامیل ته تاسو څوک چې تاسو نه د فامیل په هکله پوښتنه کوي هغه فامیل یادوي چې تاسو را په یو کور کې اوسیږي. مطلب کیدای شي تاسو تره زمن هم ولرئ، ترور زمن هم ولرئ، ماما زمن هم ولرئ، یا نور هم وي هغه نه خاص ولو که نیکم وي که ورونه وي چې درنه بیل وي هغه نه خاص تاسو فامیل چې څوک تاسو نه پوښتنه کوي انګلیسي کې نو هغه څوک پوښتنه درنه کوي د هغه چا په هکله چې تاسو را په یو کور کې ژوند کوي مشترک. مثلا تاسو را به ورونه وي هغه به بیل وي هغه به هم نه حسابوئ. که تاسو کور کې یو کور کې مثلا 6 نفره ژوند کوئ نو تاسو شئ I have 6 people in my family. مثلا my father, my mother, 2 of my sisters and 2 of my brothers. مثلا یا nephew دغسې مثلا one nephew دغسې تاسې مثلا هغه څوک به ورته ښیئ چې تاسو سره په کور کې یو کور کې مشترک ژوند کوي او تاسې او خپل ځان به هم په هغې کې حسابوي. که تاسو سره مثلا 6 وي نو تاسې به وایئ چې there are 6 people in my family. د ځان به پکې شاملوي یو او دویم د هغه اشخاص او افراد او غړي به حسابوي چې هغه تاسو سره په یو کور کې ژوند کوي نه هغه څوک چې هغه تاسو سره په کور کې مشترک ژوند نه کوي. دا مثلا ما د انګلیسي په اصولو درته ویلي چې انګلیش کې یا مثلا په امریکې نورو هیوادونو کې تا نه څوک پوښتنه کوي هغه تا ته ټول فامیل نه وایي چې د تره زمن ماما زمن ټول چې ته ورته وایي چې I have 100 people in my family. نه 100 people دا دوی هدف نه دی دوی اساسي هدف دی چې تاسو سره په یو کور کې اوسیږي نو ته ویل چې I have 10 people in my family. My parents لکه بیا وایي 6 of my brothers 2 of my sisters مثلا دغسې ورته وایي. نو په دې اساس خدای دې وکړي how many people are there in your family یا how many people do you have in your family ته ورته وایي I have 16 people in my family. Wow, you came from a big family. Yeah, so I have a big family. There are 16 people in my family. I have a big family. مثلا yeah, how many people are there in your family? There are 2 people in my family. Wow, you have a small family. Yeah, I have a small family. No, په دغه اساس باندې مرګلو I have 10 people in my family. Khaybar said yes, I have 10 people in my family. So I have 2 parents, 4 sisters and 2 brothers. مثال دغه څه خبره. نو دا مرګلو هغه څه ابتدایي هغه و چې تاسو نه څوک پوښتنه کوي نو څنګه دنه پوښتنه کوي. ښه نو دغه هغه څه اوس به زه ځمه د کورنۍ اصلا چې نوره دغه غړو ته مو کوم نومونه اخیستی شو دا خو هغه پوښتنه وه چې ښه ویلی شو. اوس ویو چې مثلا اول د مور نه شروع کوو چې مور ته څه وایي ځکه د مور اصلا ډېره معززه کلمه ده. ښه د خدای نه وروسته دغه مور و پلار ډېر البته قبیلې قدر دي. نو mother زه به د تلفظ درته کوم mother ما درته ویل چې د ټي ایچ لکه دال په انګلیسي کې تاسو لکه داسې به تلفظ کوئ mother. نو mother یعنی مور. ښه او mother او ځینې وخت کې mom هم ورته وایي mom. تاسو خوښه چې که mother وایي او که mom هم وایي او ځینې کوچنی ماشومان بیا mom په ځای مامي وایي هغه مامي کوچني ماشومان وایي لکه موږ چې ادې وایو یا ادکه وایو یا مرکۍ وایو یا مور نه پوهېږم داسې شی خو هغه ماشومانو دپاره خاص دی هغه مامي. تاسې به مامي نه کاروئ. خیر دی که ماشومان وایي چې where is my mommy امام مور چیرته دی که نه لکه دغسې خو تاسې یا مام مثلا د MUM لکه داسې مامي ما لکه دغسې نو دغه د ماشومانو پورې ځانګړي دي هغه تاسې به دا نه کاروئ. تاسې چې کاروئ شئ mother یا mom نو تاسې کوئ شئ چې ښه mom هم د mother په ځای ډېر mom نو تاسې کوئ شئ mother او mom د مور دپاره وکاروئ چې دا ټوله اصطلاح دا ټول د مور دپاره کارول کیږي. ښه there are 10 people in my family. Mother
so لکه تاسو وی چې یو مثلا I have one mother لکه داسې نو مثلا mother د مور د پاره کارول کیږي mom هم ورته ویل شي she is my mom yeah my mom is a teacher لکه موږ چې جاب په باره کې employments په باره کې خبرې کړې دي تاسو هغه هم شي my mom is a teacher she is 60 years old Yeah, my mom is 60 years old. She is a teacher. She is teaching to the students in one of the public or in one of the private schools. نو تاسو مثلا مرګلو تاسو خبرې زده کړې دي تاسو اوس د په جزئیاتو خبرې کوئ شئ I love my mom. My mom is so nice and kind to me. She is teaching me every day. She helps me in my school homework. مثلا ته ویلی شئ I love my mom. My mom was sick yesterday. I took my mom to the hospital. Now my mom is feeling good. مثلا تاسو کوئ شئ مرګلو داسې نو mother یا mom دا اصلا مور ته ویل کیږي مامي او مام دا اصلا ماشومان خو تاسو به دا نه کاروئ دا ما اصلا درته ولیکل دې په خاطر چې تاسو پوه شئ دویم کبیر قدر د مور نه شاته دویمه کټګورۍ کې چې راځي هغه د کورنیو په هغه کې هغه پلار دی نو پلار هم دویمه کټګورۍ کې راځي نو father نو دام تلفظ به درته وکړم مرګلو father the th there لکه داسې father mother نو father یا دا پلار یا دې ته انګلیسي کې dad هم وایي dad خو بیا هم درته وایم چې لکه څنګه چې ماشومان مور ته مام په ځای مامي وایي نو پلار ته ډاډ په ځای ډاډي هم وایي hi daddy نو تاسې به ډاډي نه وایي لکه so how many people are there in your family there are there are three people my mom and dad my mom and dad but نه داسې به نه وایي چې my mommy and daddy ځکه که ماشوم نه کوچني نه پوښتنه وکړي مثلا who is he هغه کیدای شي وایي he is my daddy یا who is she is my mommy خو که تا نه څوک who is he که ته غټ وي ورته he is my dad he is my father yeah she is my mom yeah she is my mother خو داسې به she is my mommy or he's my daddy نو تاسې چې غټ وای نو تاسې دا ماشومان کې استفاده کې خیر دی ښه نو dad او daddy د ماشومانو دپاره father یا dad دا پلار دپاره کارول کېږي پلار ته وایي daddy ښه نو مور و پلار ډېر لوی موقف او لوی ځای لري د هرې له نګاه ښه نو ډاډي او ماشومان هم ورته وایي لکه مامي او ډاډي خو اصلا father او dad دا نو mother and father یا mom and father and mother یا dad and mom یا mom and dad مثلا تاسو دا د مور او پلار دپاره کاروی شئ او یو اصطلاح مرګلو چې د دغو دواړو دپاره کارول کیږي د father او mother یا dad and mom دپاره کارول کیږي هغه parents دی چې دا اکثره جمع کارول کیږي parents دا معنی چې مور او پلار دواړه او مور او پلار یا په عربي کې والدین ورته وایي نو دا والدین چې عربي کې ورته وایي مور او پلار په پښتو کې وایي دا د دواړو دپاره کارول کیږي parents دا معنی چې father and mother لکه both father and mother یا both dad and mom نو دې دپاره انګلیسي کې parents یا مور او پلار ویل کیږي مور او پلار یا والدین عربي کې والدین ورته وایي ښه لکه قرآن کې ډیر والدین راځي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی د مور او پلار سره مو نیکي کوئ یعنی دواړو سره نو مطلب دا چې والدین مور او پلار ته وایي parents انګلیسي کې ورته کارول کېږي کله چې parents ووایي نو تاسې باید پوه وئ چې parents means mom and dad یا father and mother and father mom and dad parents دواړو دپاره کارول کېږي ښه دا
دا خلاص شو. اوس مرګلو دینه پورته ځمه صحیح دی چې مور و پلار شو دې اوس خویندو ته په انګلیسي کې یو کلمه د سیبلینګز په نامه کارول کېږي مرګلو سیبلینګز چې دې اصطلاح سره کېدای شي تاسې بلد نه وئ نو دغه ته کېږي چې سیبلینګز ورونو او خویندو ته ویل کېږي لکه څنګه چې پیرنټس د فادر اینډ مادر دپاره کارول کېدو سیبلینګز د برادرز اینډ سیسټرز یا د ورونو او خویندو دپاره کارول کېږي دغه ته سیبلینګز وایي که تاسو نه چا پوښتنه مثلا په فورم کې یا څه شي کې لیکلي و چې siblings do you have any siblings نو مطلب دا چې ته ورونه او خویندې لري yes I have one sister yeah no I have no siblings I am the only kid of my family yeah I am the only child of my family یا څوک دا چې do you have any siblings yes I have 2 brothers and 6 sisters yeah I have 2 brothers and 3 sisters مثلا siblings چې څوک دنه پوښتنه وکړي نو دې هغه مفهوم دا دی چې siblings دا معنی چې brothers and sisters که څه ده brothers دوی هدف دا دی brothers and sisters ورونه او خویندې موږ تاسو ورته وایو څه ورونه او خویندې نو ورونه او خویندو ته چې کېږي siblings ویل کېږي siblings زه به اوس تاسو ته چې ورور ته څه ویل کېږي مرګلو brother دا معنی چې ورور sister څه معنی خور sister خور مطلب دا how many people are there in your family there are 3 people yeah there are 6 people I have 2 brothers and 2 sisters I have my parents 2 of my brothers and 2 of my sisters at my home مثلا yeah in my family لکه داسې ویلی شي نو خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وئ brother ورور sister خور siblings دواړو ته ورونو خویندو ته دواړو ته siblings ویل کېږي دغه اساسي خبره وه چې په دې باندې پوه شوي وئ اوس مرګلو ورونه پلار وشو مور هم وشوه ورور او خور برو چې ځینې وخت کې برادر دې ته هم ویل کېږي لکه څوک یې تا ورور نه وي خو you are my brother لکه ته ما ورور یې دا معنی نه چې حقیقي ورور مې نه یې داسې you are like my brother it means that you are not my brother but you are like my brother ته لکه ما ورور داسې یې I like you یا I love you you are like my brother ته لکه ما ورور داسې نو داسې غیر حقیقي ورور دپاره هم دغه کلمه معمولا په انګلیسي کې کارول کېږي نو تاسې کولی شئ چې دا انګلیسي کې برادر د همدې اصطلاح دپاره وکاروئ مخکې ځمه مرګلو ورونه خویندې هم وشوې اوس ځینې وخت کې داسې کېږي چې اوس مرګلو د ممکن یو څوک واده کوي هغې اولادونه وي هغې ته څه ویل کېږي مثلا یو چا واده وکړو یو څوک چې واده وکړي هغې اول خو د واده دپاره یو اصطلاح درته لیکمه چې انګلیسي کې ډېره کارول کېږي marital status معنی یعنې موږ تاسو پښتو کې ورته مدني حالت د ځینې فورمونو کې لیکلي وي چې marital status په دا معنی چې مدني حالت یعنی ته مجرد یې که متأهل marital status چې کله څوک پوښتنه کوي دا معنی چې are you married or single so are you married or single نو دې ته marital status که تاسې هغه وایي واده مو کړی وي نو تاسې به وایي چې married دا معنی چې واده شوی یعنی موږ تاسو لکه که هغه کلمه استفاده هغه کومه نو متأهل دې ته وایي چې واده یې کړی وي او unmarried یا single دې ته وایي چې واده یې نه وي کړی single یعنی مجرد are you married what's your marital status ته ته I am married یا I am single I am not married دا معنی چې I am single
I am married, it means that چې married شو یا I am engaged دا معنی چې کوزدای کړی وي خو واده شوی نه وي. engaged یعنی کوزده شوی کوزده شوی چې واده نه وي کړی. صحیح شو. divorced دا معنی چې طلاقه شوي. یو ښځه چې وي واده کړی وي خو بیا یې طلاق اخیستی وي. What's your marital status? I am divorced. It means that I was married, but I am not married anymore because I divorced from my husband. So I got divorced from my husband. I divorced my husband. نو دا معنی چې طلاقه شوي. مطلقه چې هغه کې عربي کې ورته چې مطلقه. مطلقه یا طلاقه شوي یا طلاق اخیستل. چا چې طلاق اخیستل هغه divorced. She is divorced. مثلا دغسې دا marital status شو. اوس که چا واده کړی وي سنګل نه وي یعنې انګیجډ نه وي divorce چې مثلا یا divorce کې یا married کې چا چې واده کړی وي طبعا هغه اولادونو بیا اوس په اولادونو باندې خبرې کوو چې داسې وشو اولادونه. اوس اولاد چې هغه شي مرګلو هغې ته زوی son. صحیح شو. son مرګلو زوی ته وایي. son زوی موږ تاسو ورته وایو چې زوی. صحیح شو. زوی. او چې کله daughter لور ته وایي. daughter یعنی لور. son daughter. Are you married? Yes, I am married. How many kids do you have? نو کله چې married شي مرګلو اوله پوښتنه به دا وي چې how many kids do you have. زه به دا سوال ولیکم چې وبخښئ د ما مرکرونه فکر کوم چې سم کار نه کوي. how many kids مرګلو د kids ماشومان یا اولادونو ته وایي. how many kids د kids ډېر استعمالیږي. تاسې کولی شئ چې kids په ځای children هم استفاده کړئ. children ماشومان. kids او children د ټوله ماشومانو ته وایي. ماشومان. how many kids do you have. ته څومره اولادونه لري. ته ورته ویلی شي I have 2 kids, one son and one daughter. زه دوه ماشومان لرم یو زوی او یو لور. how many kids do you have? I have 3 kids, 2 sons and 1 daughter. مثلا دوه زمن او یو لور. مثلا تاسې کولی شئ مرګو دغسې کلمه how many kids یا how many children do you have. children. child the irregular plural دی مرګلو. child مشوم singular. children ډېر مشومان. kid یو مشوم kids هغه په ای سره regular plural دی او child children د irregular plural دی. موږ په irregular plural کې دا درته ښودلی وو زه مطمئنم. how many kids do you have? I have 3 kids, 2 sons and 1 daughter. how many kids do you have? I have 4 kids, 2 sons and 2 daughters. مثلا دغسې. نو دا زوی شو دا لور شو. دغسې. د دې تر څنګ مرګلو وبخښئ چې دغه تخته د دې تر څنګ مرګلو خاوند ته ښځې ته wife. صحیح دی. wife څه معنی؟ ښځه. او خاوند ته څه وایي؟ husband. خاوند. wife. I have 6 people in my family. My wife, 2 of my sons and 1 daughter. We live all together in one house. موږ ټوله په یو کور کې اوسیږو. My wife is a teacher. She is graduated from English literature. She's very intelligent and she is teaching to the students in one of the private schools. نو مثلا she لکه دې په باره کې مرګل تاسو خبرې کوئ شئ. مثلا یا ښځې تاسو خپل میړه په باره کې خبرې کوي هغه وایي چې my husband is a doctor. He is a doctor in one of the private hospitals or clinics. نو مثلا دغسې مرګلو هغه هم دغسې موارد کولی شي. خاوند او ښځه son او daughter دغه موارد مې درته وي. siblings دا هم وشو. اوس مرګلو مخکې ځمه
نوره که داسې شي مرګلو چې یو څوک یو parents دی یا father mothers هغه sons daughters لري مثلا دغه دی واده کړه بیا لمسي یا لمسی اوس خو مخکې ځو ما درته ویلې چې سن زوی ته وایي ښه اوس مرګلو د ګرینډ په کلمه باندې راڅرخېږم ګرینډ ګرینډ اصلا مرګلو بیگ ته وایي بیگ غټ ته یا very big یا great یعنی غټ ته وایي ګرینډ غټ ښه خو انګلیسي کې کله دغه family members د کورنۍ د غړو سره ګرینډ کلمه کارول کیږي د بیگ په معنی غټ یعنی پورته یعنی previous په معنی راځي یعنی مخکې له هغه څخه father که زه وایم چې grandfather دا معنی چې father مخکې دی father before my father هغې ته grandfather که ما grandmother وایم mother before my mother نو مطلب دا چې grandmother یعنی غټه مور لکه موږ داسې ویل چې big mother یا big father نو مطلب دا چې نیا او نیکه ښیي نو اوس به په دې باندې خبرې کوو چې اوس څنګه یعنی grand دا معنی چې وروسته له هغې نه previous one ښه مطلب دا چې په ځینو وخت کې previous په ځینو کې مخکې راځي ځینو کې وروسته راځي خو غټ تقریبا که اصلا معنا د کلمې دا دی خو که زه ووایم مرګلو چې داسې grandfather father پلار ته وایي grandfather دا معنا چې نیکه موږ تاسو نیکه ورته وایو نیکه خو فکر مو وي مرګلو grandfather هم د مور پلار ته وایي هم د پلار ته وایي یعنی grandfather لکه که دوه کسان دواړه ناست وي who are they دوی څوک دي زه ورته چې he is my grandfather and he is my grandfather too خو تاسې به داسې وایي he is my father's father and he is my mother's father تاسې به بیا داسې وایي دا مې د پلار دی دا مې د مور پلار دی نو بیا به په دغه صورت کې تاسې grandfather یعنی نیکه نه وایي ځکه دواړه مو نیکه دي he is my grandfather and he is my grandfather too نو هغه به پوه نه شي نو he is my mother's father and he is my father's father دا مې د پلار دی او دا مې د مور پلار دی نو grandfather د دواړو دپاره کارول کیږي د پلار دپاره او د مور پلار دپاره دواړو دپاره خو عربي کې ډېر ښه ورته وایي عربي کې نو دا grandfather هم داسې کیدی شي چې وبخښئ چې زه دغه مرکر یې هغه سم کار نه کوي زه به د نوره هغه کوشش وکړم خدای دې وکړي چې دغه مرکر که صحیح کار وکړي ښه مرګلو دا اوس grandfather هم father's father ته وایي یعنی د پلار ته او هم mother's father ته وایي هم د مور پلار ته mother's father ځکه د possessive s موږ ویلی دی مرګلو دغه درنه هیر شوی خدای وکړي چې نه وي grandfather is also father's mother and also mother's father دا هم د پلار ته وایي هم د مور پلار ته وایي خو په انګلیسي کې دواړو ته grandfather وایي grandfather هغه عربي کې ډېر ښه ورته وایي father لکه د پلار ته ابوالاب او دې ته وایي چې mother's ابوالام ښه نو ابوالام د دواړو ته په انګلیسي کې grandfather وایي عربي کې ښه ورته وایي ابوالاب یعنی پلار ابوالام یعنی د مور پلار خو انګلیسي کې grandfather can be also your father's mother and can be also your mother's father father's father and mother's father is grandfather in English نو grandfather دې ته ویل کېږي مرګلو نیکه ته ښه او اوس که د grandmother شي بیا به څه شي grandmother دی تقریبا نیا موږ تاسو پښتو کې وته چې نیا خو grandmother هم دی father's mother کیږي هم mother's mother کیږي دغسې دام داسې مشکل لري father's mother د پلار مور ته موږ grandmother وایو او د mother's mother د مور ته
موږ نیا وایو دواړه نیاوې دي د پلار مور د مور مور so there she is my grandmother که دواړه ناستې وي she is my father's mother and she is my mother's mother دا مې د پلار مور دی مې د مور مور دی یعنی both of them are my grandmothers but she is my father's mother and the another one is my mother's mother چې دا الاب عربي کې الاب او دا الام الاب په عربي کې ډېر ښه راځي خو grandmother father's mother and mother's mother دې ته په انګلیسي کې دواړو کې نیا وایي ډېر ښه اوس که لږ نورم ښه لاړ شم دا اصطلاح نورم لږ ښې واضح کړمه اوس هغه دا چې د grandmother ته grandmom وایي څه شی grandma نو تاسې کولی شئ چې د grandmother په ځای grandma صحیح او grandfather په ځای grandfather په ځای grandpa تاسې کولی شئ grandfather or grandpa grandmother or grandma نو تاسې دغه اصطلاح د دوی دپاره کارولی شئ he is my grandpa or he is my grandfather she is my grandma or she is my grandmother there are my grandmothers she is my father's mother and another one is my mother's mother ښه په دې باندې اوس مرګلو دا خو ما درته وویلې چې تاسو grandfather ته grandpa او grandmother ته grandmom ویلی شئ دې تر څنګ دغو دواړو ته لکه موږ father mother دغو ته دواړو ته موږ ویلی شو چې parents نو grandfather grandmother ته grandparents هم ویلی شو grandparents بیا هم وایم مرګلو parents دا معنی چې father and mother والدین یعنی مور و پلار grandfather grandmother یعنی grandparents ځکه چې کله father mother ته parents ویلی شي grandfather grandmother ته بیا grandparents هم ویلی شي دا معنی چې نیکه او نیا ښه یعنی دواړه my grandparents are alive ما نیکه او نیا ژوندي دي they are so nice people ډېر ښه خلک دي I love them both of them لکه دواړو سره مینه لرمه my grandmom or my grandmom هم ویلی شي مرګلو or my grandma is a teacher and my grandpa is a doctor نیا مې استاد دی او نیکه مې ډاکټر دی نو مرګلو تاسې کولی شئ دغسې ښکلې خبرې وکئ ودرېږه وبخئ چې ښه وبخئ مرګلو چې داخلي نه البته مرګلي یو مرګلي مسنجر ته زنګ وکړو لږه ویډیو اخلال شوه ښه مرګلو خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وئ چې grandfather یعنی grandpa او grandmother یا grandma grandparents نیکه او نیا دواړو ته ویل کېږي ښه مخته ځمه ښه مرګلو موږ تر اوسه پورې په ګرینډ کې لګیا یو ښه تاسې به ما درته وویل چې سن زوی ته وایي ډاټر لور ته وایي خو ګرینډ سن بیا لمسي ته وایي مرګلو لمسی به زه ولیکمه لمسی دا معنی چې son of my son if I have a son and he has a son so he is his son but my grandson دی زوی ته لمسی وایي grandson په انګلیسي کې grandson او که چېرته زوی مثلا د یو چا زوی وي د هغې زوی پیدا شي هغه grandson دی خو که چا زوی وي یا هغې لور پیدا شي هغه granddaughter دی ډاټر لور ته وایي granddaughter لمسی د لکۍ به ورکړم granddaughter یعنی لمسی grandson لمسی granddaughter لمسی ښه په دې باندې د خدای وکړي چې تاسې مرګلو
ذهنونه خلاص شي چې ګرینډ سن او ګرینډ ډاټر چې شته ویل کېږي. ښه ګرینډ سن the son of your son, ګرینډ ډاټر the daughter of your son. ښه او اوس مرګلو دې نه چې پوه شئ اوس مخکې ځمه. ښه ګرینډ son, ګرینډ ډاټر, ګرینډ فادر, ګرینډ مادر, ګرینډ پیرنټس. ښه دې نه خو انشاءالله چې خلاص شو دغه خبرې خلاص شي. اوس مخکې ځمه د nephew د تاسو د ورور زوی هغې ته مرګل څه وایي؟ nephew یعنی وراره. Nephew means the son of your brother or your brother's son. If your brother is married and he has a son, his son is your nephew. It means your brother's son. Nephew وراره ته وایي. وراره. او که چیرته دغه ورور لور دی وي, daughter of your brother, not son of your brother. This is son of your brother, but daughter of your brother is your niece. هغې ته سه niece چې موږ ورته پښتو کې ورېره وایو. ورېره. ښه وراره is the son of your brother and niece is the daughter of your brother. daughter. مرګلو niece دغه تلفظ کوشش وکړئ چې nice ونه وایئ چې nice خو ښه ته وایي. نو دغسې niece تاسې کولی شئ چې niece the daughter of your brother دپاره وکاروئ. ورېره. ښه مرګلو uncle یو بله کلمه چې family members دپاره کارول کېږي هغه uncle دی, خو دا ډېره جنجالي کلمه ده. پاکستانیان هم ډېر uncle وایي. هغه uncle. نو uncle هم تره ته وایي هم ماما ته کارول کېږي. uncle he is my uncle. دا معنی چې he is either my father's brother or my mother's brother. د پلار ورور ته یا د مور ورور دواړو ته انکل کارول کېږي, خو موږ تاسو د پلار ورور ته تره وایو, تره, او د مور ورور ته ماما وایو. نو دا انکل د تره او ماما دواړو دپاره کارول کېږي, تره او ماما دواړو دپاره. انکل خو تاسو چې بیا معلوموئ چې مثلا د څه رقم ته کوم رقم انکل دی, تاسو به داسې ویلو چې he is my father's brother. دا مې د پلار ورور دی, he is my uncle, which means my father's brother. He is my uncle, my mother's brother. د ما د مور ورور دی. نو داسې تاسې خاص کوی شئ, مشخص کوی شئ چې آیا دا ته هدف د انکل نه تره دی که ماما. نو تاسو په دغه ټکي نه بیا هغه کوی شئ. مرګلو بل دی aunt. هغه پاکستانیان چې د aunt مرګلو ترور ته وایي. ترور موږ تاسو پښتو کې ترور ورته وایو. ترور د ځینې توړی, خو ترور موږ دوه رقمه ترور لرو, بیا هم لکه تره او ماما یا د پلار ورور یا د مور ورور ته دغسې انکل کارول کېږي. په انګلیسي کې انټ هم د مور خور ته هم د پلار خور ته موږ وایو. عربي کې عمه او خاله ورته وایي. عمه مثلا د پلار خور ته او خاله د مور خور ته کارول کېږي په عربي کې. خو موږ تاسو لکه هغې کې لکه عم تره ته وایي په عربي کې, خال ماما ته وایي. عمه یعنی د پلار خور ته او خاله یعنی د مور خور ته. خو پښتو کې موږ تاسو تره ماما وایو. خو انټ ترور ډېر پښتانه دواړو ته انټ وایي. ترور یعنی هم د پلار خور ته هم د مور خور ته. خو تاسې کوی شئ چې دواړو دپاره انټ وکاروئ. خو داسې که بیا یې خاص کوئ ویلی شئ she is my aunt, she is my mother's sister, یا she is my father's sister. چې تاسې مشخص کوئ په دغه ټکي نه هغه تاسې خاص کوی شئ چې تاسو هدف څه شی دی. تاسو هدف father's sister دی که mother's sister دی, نو تاسو بیا دغه ټکي پکې وایئ دې په خاطر چې ښه معلوم شي. ښه اوس مرګلو دې تر څنګ کزن په نامه به تاسو یو کلمه اورېدلې وي. ښه کزن دا دا معنی چې کزن هم دغسې جنجالي کلمه دی, جنجال لري متاسفانه. کزن تره زوی
تره زوی ته هم کزن کارول کیږي، ماما زوی ته هم کارول کیږي. تاسې بیا په د ماما حتی ترور زوی ته تره زوی، ترور زوی، ماما زوی، دغو ټولو دپاره په انګلیسي کې د کزن کلمه کارول کیږي. he is my cousin. It means that he is my cousin means that he is my uncle's son. که uncle نه بیا هدف ته ماما دی که تره، نو بیا به he is my father's brother's son. He is my mother's brother's son. نو بیا په دغه طرح he is my aunt یا he is my mother's sister's son. He is my father's sister's son. د دې په خاطر چې معلوم شي دا د تا ترور زوی کې کوم یو دی، اما زوی دی که خلا زوی دی که ماما زوی دی که تره زوی دی مثلا دې کې څنګه معلوم شي. نو تاسو به په دغو ټکو معلوموئ چې he is my father's brother's son یا he is my father's sister's son یا he is my brother's sons. دغسې یو شی مثلا. خو تاسو به دغسې ټکو سره دا مشخص کوئ چې آیا هدف ستاسو څه دی، تره زوی دی، ترور زوی دی، ماما زوی دی، خلا زوی دی، اما زوی دی، دا څه شی دی. ښه دې تر څنګ مرګلو یو بله کلمه درته ښیم، هغه دا به تاسو سره ډېر کومک وکړي انشاءالله. هغه سټیپ دلته د مختاړې په صفت کارول کیږي یا پریفکس په صفت. سټیپ قدم ته دلته نه وایي چې قدم one step like two steps step by step قدم په قدم هغه ټکی نه دی. سټیپ دلته مرګلو موږ په د فامیل لکه موږ ګرینډ وکارولو، ګرینډ فادر، ګرینډ مادر، ګرینډ سن، ګرینډ ډاټر او ګرینډ پیرنټس یا ګرینډ چلډرن. دا ټکی رښتیا رانه هیر و. ګرینډ چلډرن دا معنا چې لمسي، یعنی grandchildren can be grandson or granddaughter. grandchildren لمسیو ته وایي، لمسي چې لمسی او لمسي دواړه پکې وي، نر او ښځې دواړه پکې ګډ وي. grandchildren، grandson او granddaughter، grandparents، grandfather and grandmother. دغسې سټیپ مرګلو هغه ته راځي. نسکه موږ تاسو نسکه ورته وایو. نسکه دې ته وایي چې سکه نه وي. سټیپ موږ تاسو وایي step brother، step sister، یعنی نسکه ورور، نسکه خور. She is my step sister، یعنی she is my sister but not from my mother or not from my father. نو دا دواړو دپاره کارول کېږي. step sister نسکه خور داسې هم کېږي چې پلارې بل وي، یا نسکه خور داسې هم کېږي چې مورې بله وي. پلارې یو وي، مورې بله وي، یا مورې یوه وي، پلارې بل وي. نو د دې دپاره step sister یا step brother نسکه ورور د دې دپاره کارول کېږي چې یا یې پلار دواړه د دغه ورور د مور و پلار، یعنی تا مور و پلار د یو نه وي، یا یې پلار د تا وي مورې نه وي، یا یې مور د تا وي پلارې بل وي. نو د دې په خاطر تاسې کوئ چې step brother کاروی شئ. زه به دا درته ولیکمه. step brother دا معنا چې نسکه ورور. دغه ورور یعنی نسکه ورور په دا معنا که هغه اخیافي وي که علتي وي. په عربي کې اخیافي او علتي ورته ویل کېږي. او step sister نسکه خور یعنی هغه علتي خور یا اخیافي خور، یعنی هغه خور چې پلاری به مشترک وي مورې نه وي، یا هغه خور چې مورې مشترک وي پلاری نه وي، یعنی اعیاني نه دي. که چېرته زه چې brother she is my sister دا معنا چې دا مې اعیاني خور دی، او که he is my brother یعنی اعیاني دی. خو اعیاني دې ته چې مور و پلار دواړه مشترک وي. او لکه step brother یا اخیافي وي یا علتي وي، او step sister یا علتي او یا اخیافي وي. دا که چا دغه میراث موضوعات ویلي وي بیا په د علتي او اعیاني او اخیافي باندې پوهېږي، که نه دغسې کیدای شي ستونزې ولري. خو په هر صورت نسکه داسې هم کیدای شي مرګلو. step father نسکه پلار. لکه ځینې وخت
داسې وي step he is my stepfather هغه ما نسکا پلار دی مطلب دا چې پلار مې دی په دې معنا چې مثلا یو څوک مور لري پلار یې مړ شي مور یې دویم واده وکړي بل چا سره نو هغه مې د پلار کیږي خو step father کیږي هغه so that person is his father but not his real father so he could be his stepfather هغه نسکا پلار کیدای شي لکه څنګه چې step father کیدای شي نو step mother هم امکان لري step mother دا معنا چې مور یې د خپله سکا مور مړ کیږي پلار یې بل واده کوي او چې پلار یې دویمه واده وکړو هغه مې د مور کیږي خو نسکا مور step mother so she is my step mother نسکا مور کیدای شي ډېر ښه خدای دې وکړي مرګلو دغې ټکي سره لږ پوه شوي وی چې دا هدف څه شی دی آلاتي یا یعنی او خیافي دا موضوعات میراثي موضوعات دي دا لږ ستونزمن دي چا چې میراث نه وي ویلی او میراث پیچیده موضوع دی نو په دې اساس ښه دا مرګلو اوس ځمه بلې کلمې ته لکه سټیپ سره بلد شوئ مرګلو اوس بله یو هغه دی in-laws په نامه د in-law د څه شي دپاره کارول کیږي مرګلو د in-law اصلا د خسرګنۍ دپاره کارول کیږي خسرګنۍ in-law مطلب دا یو څوک چې واده کوي یعنی انګیج کیږي بیا هغې سره واده کوي د ښځې هغه پلار او مور او ورور او خور او تره یو ټولو ته in-laws ویل کیږي لکه خسرګنۍ موږ تاسو پښتو کې خسرګنۍ ورته وایو نو in-law د خسرګنۍ دپاره کارول کیږي لکه یو څوک چې واده کوي که ښځه واده کوي د ښځې دپاره د میړه پلار او مور او ورور او خور په in-laws کې راځي او د خاوند دپاره د ښځې مور وبخئ مرګلو اخلال واقع شو په هغه کې نو که میړه دپاره یعنې خاوند دپاره د ښځې مور و پلار او خور او ورونه هغه په هغه کې راځي in-laws کې راځي نو دا موږ تاسو خسرګنۍ ورته نه پوهېږم چې دغه کلمه مسلکي کلمه دی که نه خو موږ تاسو خسرګنۍ که داسې زه ولیکم تاسو پوهېږئ چې خسرګنۍ هدف یې څه شی دی ښه دغه دا به زه لږ سم کړمه چې لږ ویلی شي ښه خسرګنۍ مطلب په خسرګنۍ کې مرګلو یو father in-law راځي څه father in-law دا معنا ښځې دپاره د خاوند پلار father in-law دی د خاوند دپاره د ښځې پلار father in-law دی father in-law دا معنا چې د ستا د کډې پلار یا د ښځې دپاره دا معنا چې هغې خاوند پلار نو father in-law دا معنا چې خسر موږ تاسې خسر ورته وایو father in-law یعنی خسر او د کډې مور چې وي mother هغې ته موږ تاسې څه وایو mother in-law یعنی خواښي دا معنا چې هغه mother in-law for your wife د ستا ښځې دپاره her husband's mother is her mother-in-law د ستا کډې دپاره د هغې د خاوند مور د هغې خواښې کېږي mother-in-law کېږي د خاوند دپاره for husband her wife's mother is his mother-in-law نو دغسې خواښې یعنې د کډې مور یا د کډې دپاره د خاوند مور father-in-law او بل دا معنا چې brother-in-law د کاډې ورور د هغې دپاره چې موږ تاسو اوخی ورته وایو اوخی نه پوهېږم دا کلمه اوخی دا معنا چې someone's wife's brother is someone's brother-in-law نو دا معنا اوخی البته او کله چې هغې خور وي د کاډې خور هغې ته sister-in-law وایي
موږ تاسو اوخینه ورته وایو که اوخکینه ورته وایو زه به اوخینه ولیکم که اوخکینه دی موږ اوخکینه هم ورته وایو اوخینه اوخینه یا اوخکینه موږ خو اوخکینه ورته وایو نه پوهېږم ما مخکې درته ویلې چې زه د ځینو دغه سیاغه سره خپلم نه خو sister in law دا معنا چې your wife's sister is your sister in law your wife's brother is your brother in law and your wife's father is your father in law and your wife's mother is your mother in law دغسې نو مطلب ده اوخینه یا اوخکینه موږ لکه دغسې هغه کي او بل یو in law کې یو څو کلمې نوره چې دي هغه چې دي ملګرو son in law daughter in law دا څه معنا یو څوک دی son in law کله چې ستاسو مثلا یو څوک دی زوی لري زوی ته یې واده وکړو هغې ته son in law ویل کېږي یو څوک چې واده وکړي یو daughter in law دا معنا چې نومګور موږ تاسو یو son in law دی ډېره بخښنه غواړم ملګرو ځینې ملګري مسنجر ته زنګ کوي نو نه پوهېږم خواجه طوفان نه پوهېږم چې دا ما دا لایف نه ګوري چې زه په لایف کې یم که څنګه په هر صورت الله دې وکړي چې متوجه شي دغې ټکي ته چې ځکه دغه ویډیو مخیري هغه کې دی چې قطع نه شي کله چې ملګري ډېر زنګونه ویي نو متاسفانه بیا هغه کې نو son in law ملګرو چې کله یو زوی مثلا زوی ته واده وکړي هغه son in law هغې ته son in law ویل کېږي نه پوهېږم چې زوم ورته وایي که څنګه والله اعلم خو زوم دپاره ګروم کلمه هم کارول کېږي زه به د ګروم هم ولیکمه خو په هر صورت کېدای شي چې زوم دغسې او دې تر څنګ بل د تاسو که مثلا دا که هغه وي ما درته وي چې زه د هغه کې لږ هغه لرم زه خپله د پښتو کې د دې دپاره مناسب لغات نشم پیدا کړی نو بل د ملګرو sister in law sister in law دا معنا چې یو څوک زوی دپاره یو ښځه وکړي چې موږ نه پوهېږم نومګور ورته څوک انګور ورته وایي انګور څوک نومګور ورته وایي موږ هم داسې نومګور غونته ورته وایو ځینې انګور ورته وایي نه پوهېږم لکه انګور خو دلته به زه زیر ورکړم چې تاسو انګور نه کې انګور غونته نو نه پوهېږم دا daughter in law دې دپاره کارول کېږي خدای دې وکړي چې په دې باندې سره پوه شوي یو ښه نو دا ملګرو مهم موضوعاتو ډېر اساسي و دا په کورنۍ تشکیلاتو کې ډېر اساسي رول لري چې تاسو په دې باندې پوه شئ خو زه یو بله هغه کارومه چې موږ تاسو اصطلاح ملګرو یو اصطلاح دا دی وایي دا مې خپل دی دا مې خپل دی نو د خپلو دپاره موږ تاسو ریلیټیوز کلمه په انګلیسي کې مترادفه ریلیټیوز ښه ریلیټیوز دا معنا چې خپلوان موږ تاسو خپلوان یا عربي کې لکه اقارب تقریبا چې هغې ورته کارول کېږي خپلوان یعنی ریلیټیوز یعنی چې فیملی ممبرز ځینې وخت کې موږ فیملی ممبرز وایو ځینې ریلیټیوز وایي دا مو خپلوان دي نو ریلیټیوز دې دپاره خپلوانو دپاره دا مترادفه کلمه ده چې موږ تاسو په پښتو کې کاروو هغې دپاره ریلیټیوز کارول کېږي یو بله کلمه ملګرو چې د ایکس په نامه ایکس دا معنا چې سابقه یا پخوانی دا کارول کېږي مثلا که زه وایم چې ایکس پریزیډنټ یعنی پخوانی رئیس جمهور صحیح ده ایکس پریزیډنټ of Afghanistan Hamid Karzai who is the ex-president of Afghanistan lives in Afghanistan مثال نو ایکس پریزیډنټ معنا پخوانی سابقه خو دا اکثره اوس مثلا که دغسې ما په فامیل دپاره تاسې وکاروئ نو ایکس وایف یعنی پخوانی ښځه دا معنا ځینې وخت یو څوک یو ښځه کوي هغې ته بیا طلاق ورکوي کله چې طلاق ورکوي بله ښځه کوي نو هغه وایي چې she is my ex wife دا زما پخوانی ښځه یعنی اوس مې نه دی مخکې مې وایي یعنی اوس طلاقه شوې مثلا نو اوس هغې دپاره she is my ex wife یعنی پخوانی مطلب دا داسې په هغې کې کارول کېږي ښه
تاسو چې تره ښځې ته څه وایي نه پوهېږم ارمان ښځې تره ښځې ته uncle's wife نو دغسې تاسو کولی نو اکس وایف او ښځه هغه ښځه چې د خپل میړه نه یې طلاق اخیستی دی هغه هم ویلی شي چې he is my ex husband هغه زما پخوانی خاوند دی یعنی ما خاوند اوس بل دی he was یا he is my ex husband هغه وایي چې she is my ex wife نو اکس کلمه داسې د پخواني دپاره کارول کېږي چې کله divorced یا څوک طلاقه شي ښځه نو اکس کلمه ورته کارول کېږي نو پخوانی ښځه یا مخکینی ښځه نه پوهېږم چې تاسو دې دپاره کومه کلمه کاروئ ښه ده نو دې تر څنګ مرګلو زه یو څو کلمې نوره درته ښیم هغه ده چې تاسو کولی شئ چې دې دپاره مثلا how many people are there in your house? There are 6 people, my grandparents, my parents, and one of my sons. My son. Like I say, my son is, are you married? Yes, I am married. I have 6 kids, 2 sons and 4 daughters. My son is, no تاسو ویلی شئ چې دغه دې باندې موږ خبرې my son is مثلا 10 years old. My son is 10 years old. مثلا my sister is 16 years old. My father is 60 years old. My daughter is 10 months old. My mother is 50 years old. My brother is 10 days old. یعنی د لسو ورځو دی نو تاسې کولی شئ مرګلو چې دغه ځای کې مثلا چې کله ما وویلې تاسو کولی شئ دغه ځای کې تغییر وارد کړئ my son په ځای ولیکئ my daughter, my father, my mother, my grandfather, my grandmother, my مثلا niece, my nephew, my cousin, my aunt هر رقم چې my uncle هر شی تاسو خوښوي 10 years old په ځای ورکړئ 10 months مثلا دلته months واچوئ days واچوئ years واچوئ هر رقم چې تاسو خوښوي تاسو کولی شئ دغه هم چینج کړئ مثلا 20 کړئ یا 60 کړئ یا مثلا هر رقم نو دغسې تاسو کولی شئ او بل اصطلاح the older مثلا I am the oldest son in my family I am older than my sister that I am older than my sister دا معنی چې زه دا ما درته ویلي دي خو هسې یو یادونه کوم چې دغسې ته مو فکر وي I am older than my son دا comparative degree of an adjective دی I am older than my sister زه د خپلې خور نه مشر یم my sister is younger my sister is younger یعنی هغه تقریبا ځوانه دی than me یا than I am خو زه به می واچوم تاسو my sister is younger than me I am older than my sister دغسې نو تاسې کولی شئ او بل که سوپرلیټیف کې وایي I am the oldest son زه د ټولو نه I am the oldest son of my parents yeah she is the youngest daughter of her parents نو تاسو youngest oldest younger older old young نو دغسې تاسو دا کلمې د دغسې مواردو دپاره کارولی شئ I am the middle child of my family نو تاسو کولی شئ دغسې کلمې وکاروئ ښه فکر کوم مرګرو چې دغه نننی درس به تر 1 ساعت نه برنامه واوښته او ځینې مرګلي هغه ته زنګ کوي د مسنجر ته فکر کوم چې دوی تنګ شوي دي هغو سره به یو څو خبرې هغه کړو ښه مرګلو وبخئ چې زه به یو څو مختصرې خبرې وکړم دا د فیملی په باره کې او عیاني تقریبا عیاني بلکل نو مرګلو البته ښه
نو مرګلو دغه د فامیل په باره کې عادي تشکیلات وو هغه څه چې لازم ما درته ویلې چې مثلا فادر او مادر دپاره دغه دپاره پیرنټس دپاره ګرینډ فادر ګرینډ مادر دپاره ګرینډ پیرنټس کارول کېږي ګرینډ سن او ګرینډ ډاټر دپاره ګرینډ چلډرن کارول کېږي دغه کلمه دی چې دغسې مترادف کلمات د دواړو دپاره کارول کېږي او دې ته دا په انګلیسي کې ډېر اساسي رول لري چې زوی او لور او پلار او نیکه دغو ته څه ویل کېږي نو دا هغه عادي موارد وو نو مرګلو ما مخکې لکه تاسو ته ویلې چې تاسو په همدې اکتفا مه کوئ چې زه درته څه وایم په همدې اکتفا وکړه ځکه موږ سره وخت محدود وي زه به خاص تاسو سره هغه طریقې ښیم چې په کومو طریقو مخکې لاړ شئ نوره به تاسې خپله مخکې ځئ اوس تاسې ښه انګلیسي خبرې تاسو نه څه کوئ مثلا خپله خبرې وکئ I am married لکه داسې وایئ I live in a big family. I have, there are 16 people in my family. I have 2 parents, my father and my mother. My father is a doctor. He is 60 years old. My mother is a teacher. She is 50 years old. I am married. I have 2 sons and 2 daughters. One of my sons is 10 years old. He is in 3rd grade. He studies in one of the private schools. He's very intelligent. One of my sisters, she is 7 years old. She goes to school too. She is in 1st grade. She is very intelligent. She loves me and I loves her. She is very smart and very cute. And my parents, I love my parents, and my parents love us and we love our parents. My father, who is a doctor, is very intelligent and he is very high educated. And my mom, who is a teacher, is very intelligent too. We live together, we love each other, and sometimes we play football and soccer with each other, and we are making some sort of funs, and we cook together, we eat together, and we go on picnic with each other. We love each other. مثلا داسې مرګل تاسو ویلی شئ دې په باره کې مختلف تاسو دا هغه نه دی چې تاسې مثلا په همدې باندې اکتفا وکړئ چې دا څه ما درته ویلی تاسې دې په باره کې ښکلې جملې جوړوی شئ ښکلې متنونه جوړوی شئ د خپل فامیل په باره کې د کورنۍ د تشکیلاتو په هکله د دوی د وظایفو په هکله د دوی د عمر په هکله مثلا تاسو ویلی شئ my father who is 60 years old is a retired officer. He was in Afghan National Army for 10 years. His rank was lieutenant colonel and he is retired now. So لکه دغسې تاسې لکه موږ هغه military words هم تدریس کړي دي په هغې کې تاسې ستونزې نه لرئ نو هغې په باره کې تاسې ویلی شئ my uncle was police officer. His rank, he was lieutenant colonel or he was a colonel. He was a brigadier general and he was very nice guy and he served for the Afghan government for 10 years and I love him. He is also well educated. مثلا تاسو داسې مواردو باندې مثلا خبرې کوی شئ نو مطلب دا مرګلو ما درته یو طریقه وښوده چې مثلا تاسو په کومې طریقې باید مخته لاړ شئ نو تاسو کوشش وکئ چې په ډیرو مواردو باندې راوڅرخئ دغه کلمات چې ما درته تدریس کړه او ما درته در وښودل تاسو کوشش وکئ چې په مختلفو بعدونو کې په مختلفو طریقو او په مختلفو شیوو او اقسامو یې استفاده کوئ نو انشاءالله ډیر په هغه سیستم کې به دا ډیر انشاءالله مفید او ګټور تمام شي نوره مو ځوروم نه ځینې ملګري مسنجر ته البته عجله لري او سنګونه لري په هر صورت خیبر ګڼه نړۍ مننه خوشحال اوسئ نو تر بعدي درس پورې کوشش کوم ملګرو چې راتلونکي درس د وجود د غړو په باره کې درته تدریس وکمه چې مثلا لاس او ګوتې او مثلا سترګې غاښونه او ګیره ویښته او غوږونه یا مثلا داخلي کوم اعضاوې دي مثلا کلمې او ینه زړه مثلا په دې باره کې لاسونه او پښې په دې باره کې خبرې وکړو انشاءالله راتلونکي ورځ به په دې خبرې وکړو او بلې هفتې کې به انشاءالله موږ ټول حقوقي اصطلاحاتو نه خبرې کوو په محاکمو باندې په څارنوالي یا په نظامي تشکیلاتو نه یا مثلا دې باندې جرم نه مثلا مکافات او مجازات برخه یا توقیف او نظارتخانه او محبس باندې یا مجرمینو باندې یا محبوسینو باندې په دغه مواردو یا محاکم یا استئناف طلبي یا هغه تشکیلات د محاکمو یا مثلا هغه موارد چې هغه په حقوقي لحاظ ضرور وي چې یو څوک باید پې پوه شي په هغې باندې به انشاءالله بل هفتې کې خبرې کوم راتلونکې هفته به انشاءالله موږ په اعضاو د وجود باندې انشاءالله خبرې کوو تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې